سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د کیک رسو چل درښکاره کوو. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د ډیرو مزیدارو او خوندورو کیک رسو چل به زده کړئ. د ټولو نه مخکې به په دې کې زموږ په کاریږي 170 ګرامه کوچ یعنی بټر. دا روم ټمپریچر راواخلئ چې یخ نه وي، د فریج نه وي، او ښه د یو بل سره ولړئ چې حل شي. کله چې دا حل شول نو بیا به ورته 1.5 پیاله چینی یعنی بوره ور واچوئ او دا به پکې هم ښه مکس کړئ. په لاس هم چې مکس کړل نو بیا به په ماشین باندې ښه دغسې ووهئ او ښه به یې د یو بل سره مکس کړئ. په دې کې به زمونږ 15 دانې هګۍ پکارېږي. دا 15 هګۍ پکار ده چې یخې نه وي، یعنی د فریج یعنی د یخچال نه وي. او دا به هم په دغه کې یوه هګۍ ور اچوئ او دغسې به یې مکسوئ. دا یوه هګۍ د دې دپاره چې په آخر کې به بیا په کیک کې دغه سوري نه پاتې کیږي. که ټولې هګۍ یو ځای ور واچوئ او مکس یې کړئ نو امکان لري چې په کیک کې بیا ستاسو په آخره کې سوري پاتې شي. ټولې هګۍ اوس دغه د مکس شولې نو اوس به ورپکې د ونیلا خوند تقریبا 15 قطرې ور واچوو او دا به پکې هم ښه مکس کړو او ښه به یې پکې په دې ماشین باندې ولړو. اوس به پکې زموږ په کار وي 1.5 پیاله اوړه یعنی سپین اوړه، میده اوړه. دا به ورته ور واچو په دغه چاڼ کې یعنی په دغه زیب باندې به ورته ور واچو چې دغه غوټي پکې پاتې نشي. بیا به پکې 1.5 وړه قاشوغه بیکینګ پاوډر او لږه غونډه کې مالګه ور واچو. او دا به پکې ښه مکس کو، وبه یې لړو پکې چې د یو بل سره ښه مکس شي. کله مو چې دا مکس کړل نو بیا به پکې 6 غټې قاشوغې شوده یعنی پی ور واچو. دا به هم پکار ده چې یخ نه وي او دا به پکې هم ښه ولړو او مکس به یې کو پکې. د یوې وړې قاشوغې څلورمه برخه د خوراک رنګ، تاسو زیړ یا نارنجي رنګ هم ور اچولی شئ. موږ پکې نارنجي رنګ ور اچولی دی او دا به پکې هم ښه ولړئ، مکس به یې کوئ پکې چې غوټه پکې پاتې نشي. دا طرفونه به هم دغسې پکې ور واچوئ او ښه به یې پکې ولړئ چې غوټه درنه پکې بیخي پاتې نشي. نو دا اوس تیار شو. د یو لوښی چې تاسو کم په تنور کې ږدئ، د بجلی په تنور کې، نو هغه به لاول په کوچو باندې یعنی په بټرو باندې غوړ کړئ او بیا پکې دغه کاغذ به پکې کیږدئ او دا کیک دغه خمیر یعنی کم وړم چې تیار کړي دا پکې ور واچوئ او یو 2-3 ټکه به ول دغسې ورکړئ او د بجلی په تنور کې په 180 سانتي ګریډ باندې د 13 نه تر 15 منټو پورې پرېږدئ. پنځه 13 منټه پس دغه زمونږ کیک اوس تیار شوی دی. نو دا به راواخلو او د یو 15 منټو دپاره به یې کیږدو چې یخ شي. کیک تیار دی چې دا د غاښونو لرګی پکې ورکړئ نو دغه پسې به څه نه نښتي. اوس به د دې لوښي نه 15 منټه پس دا کیک راوباسو او دغه کاغذ چې کوم موږ یې ښودی او دغه به ترې هم لرې کړو. د کیک دا طرفونه دې موږ پرې کړي دي، تاسو یې کولی شئ چې ورپسې پرې هم دی، ستاسو خپله خوښه. نو اوس به دا کیک په منځ باندې دغسې نیم کړئ او بیا به ترې دغسې کیک رسې جوړې کړئ یعنې په خپل مطابق باندې تقریبا 1.5 سانتي میټره پلنوالي کې موږ پرې کړي دي. نو دا به زمونږ د کیک رسو هغه مقدار یعنی سایز بشي.
کیک لږ نرم وي پرې کولې په احتیاط وکړئ. نو دغسې به بیا ښکاري زموږ کیک رس. نو دا به بیا دغسې په یو پدنوس کې یعنی یو لوښي کې چې کم تاسو په اوون کې بیا ږدئ د بجلۍ په تنور کې، نو په دغه کې به یو کاغذ خور کړئ او دا ټولې کیک رسې به پکې خورې کړئ او تقریبا د 20 منټو دپاره په 150 سانتي ګریډو دپاره به یې پرېږدئ. 20 منټه پس به بیا راوباسئ او دغسې به ورته بیا دا طرفونه یعنې په بل مخ باندې به یې واړوئ او چې کله په بل مخ باندې واړول نو بیا به د 20 منټو دپاره بیرته په دغه بجلۍ په تنور یعنې په اوون کې بیا کېږدئ په 150 سانتي ګریډو باندې په 150 درجو کې. شل منټه د دې دپاره پکار دي چې دا کیک رسې بیا کلکې شي یعنی کرسپي راشي. دغه د 20 منټه په اوس تیر شوي دي. بیا په دویم وار باندې نو زمونږ کیک رسې تقریبا تیاری دي. نو اوس به دا په یو جال باندې د پاسه ږدو د 1 غنټې دپاره چې دا یخ شي یعنی هوا یې ووهي. نو اوس به یې دغسې په جال باندې کېږدو د 1 غنټې دپاره. 1 غنټه پس تاسو بیا کولی شئ یعنی 1 ساعت بعد بیا تاسو کولی شئ چې دا وخورئ. نو دا منګه د پيو چې یعنی د شودو چې سره منګه جوړ کړي وي نو دا شو زمونږ کیک رسې. پښتو کوکینګ سبسکرایب اول در نه هیر نشي. د دې سره موږ ستاسو نه اجازه غواړو. د الله په امان.